ابراهیم علیه السلام یوه شپه خوب ولیده چې څوک ورته وایي چې قرباني وکړه. نو ابراهیم علیه السلام سهار 200 اوښان قرباني کړل. دغه شان 3 ورځې دا خوب ولیده او هره ورځ به یې 200 اوښان قرباني کول. په 4مه شپه یې ورته په خوب کې ووایي چې اسماعیل علیه السلام د خدای په لار کې ته قربان کړه. سبحان الله، رښتیا دی چې خوب د پیغمبرانو د وحی په شان وي چې د خوبه را بیدار شو نو سیرای خاتون ته یې ووایي چې ماته د خدای له طرفه د اسماعیل علیه السلام د قربانۍ حکم شوی دی او زه د خدای په حکم ځای کولو ته تیار یم. سیرای خاتون وویل ډېره ښه ده، لاړ شه خپل د جګر ټوټه دې قربانه کړه. ابراهیم علیه السلام فورا خپل آس ته وخاته او هاجرې ته ورسېده. دغه وخت د اسماعیل علیه السلام عمر 9 کاله و. ابراهیم علیه السلام هاجرې ته وویل اسماعیل ته سر ږمنځ که، ویښته ورته خوشبودار او سترګې یې هم تورې او پاکې جامې ور واغونده او زما سره یې ولیږه، زه یې د دوست میلمستیا ته د ځانه سره بیایم. د حکم په اورېدو سره هاجرې بیبي اسماعیل علیه السلام ښه سنبال کړه. ورته یې وویل چې ته نن د خپل پلار سره میلمستیا ته لاړ شه. او ابراهیم یوه تیره چاړه په لستوڼي کې پټه هم د ځانه سره واخیسته او ابراهیم علیه السلام مخکې او اسماعیل علیه السلام ورپسې د کوره راووتل. د دې په لیدو سره شیطان بیبي هاجرې ته وویل چې ستا زوی اسماعیل علیه السلام کوم ځای دی؟ هغه وویل هغه د پلار سره میلمستیا ته تللی دی. شیطان وویل افسوس، هغه ماشوم خو یې ذبحه کولو ته بوتلی دی. هاجرې وویل معاذالله، تا چېرته لیدلی دی چې پلار خپل زوی بې ګناه وژلی دی؟ شیطان وویل هغه ته د خدای له طرفه حکم شوی دی. هاجرې وویل چې واقعي د خدای حکم دی نو زه پرې راضي یم. بیا ابلیس اسماعیل علیه السلام ته راغی او ورته یې وویل چې ته چېرته ځې؟ د ابلیس دا خیال و چې دی خو وډوکی دی، زر به یې دوکه کړم. خو اسماعیل علیه السلام ورته وویل چې زه د خپل پلار سره میلمستیا ته ځم. شیطان وویل نه، تا خو پلار د ذبحه کولو دپاره بوځي. اسماعیل علیه السلام وویل تا چېرته اورېدلی دي چې پلار بې ګناه خپل زوی وژلی دی؟ ابلیس وویل چې خدای ورته حکم کړی دی. اسماعیل وویل چې بیا خو دې زر ځله زه د خدای په لاره کې قربان شم. هر کله چې لرې لاړل نو اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته وویل ای بابا جانه ته ما چېرته بوځې؟ بیا ابراهیم علیه السلام خپل ګران بچي ته د خدای له طرفه د وحی په اړه وویل ای بچیه، ما په خوب کې لیدلی دي چې زه دې تا ذبحه کړم. بچیه په دې کې ستا څه رایه ده؟ اسماعیل علیه السلام وویل ای باباجي، دا خو زما په واسطه یوه لویه نیکي ده. ته د شپې زیات خوب نه کوې او عبادت کوې. باباجي ستا د دې ریښتوني خوب په تعبیر زه په خوشحالۍ سره راضي یم. ګوره پلاره، ته هغه څه ترسره کړه چې تا ته یې حکم شوی دی. زر ده چې ته به ما صبر کوونکی بیا مومې، او که ته هغه څه چې تا ته یې حکم شوی دی بیړه وکړې، کیدای شي چې د تاخیر په سبب سره شیطان زموږ په زړونو کې وسوسه وغورځوي، ولې چې هغه دا غواړي چې موږ د صحیح لارې نه بچ کړي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې دا لعین په تیږو ووله او بیا پلار او زوی دواړو شیطان لعین په تیږو وویشته، کوم چې اوس هم حاجیان صاحبان په تیږو یې ولي. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه ځای ته ورسېدل کوم ته چې اوس منا وایي او حاجیان صاحبان پکې خپل ځناور قرباني کوي. نو اسماعیل علیه السلام ورته وویل پلاره بیړه کوه، ما د خدای په لاره کې قربان کړه، وصیت مې واوره. اول به ما له لاسه خپې کلکې وتړې چې د سختلو په موقع ونه خوځم، ځکه چې د قیامت په ورځ د عذاب الهي نه یریږم. دویمه دا چې ما به پړمخې هلاک کړي، ځکه چې د قربان کولو په وخت کې هسې نه ته زما خوله او سترګې ونه وینې. او دریم وصیت دا دی چې زما په وینو رنګ شوی قمیص به زما مور له یوسي. اول به ورته زما سلام ووایي او بیا به ورته زما دا قمیص ورکړي چې په دې خپل زړه له تسلي ورکوي، ولې چې د هغې بل زوی نشته. بیا ابراهیم علیه السلام د خپل لستوڼي نه چړه راویسته او د وصیت مطابق یې اسماعیل علیه السلام په ځمکه پړمخې څملاوه او لاسونه او پښې ورله وتړل
او بیا یې په ښه زور سره چاړه پرې راکش کړه، خو چړې اسماعیل علیه السلام غوڅ نه کړ. اسماعیل علیه السلام وویل زما خیال دی چې دا د چړې د شا طرف دی، ځکه چې پرې کول نه کوي. ابراهیم علیه السلام 3 ځله چړه ښه په زوره سره راکش کړه او خپل زور یې پرې تمام کړ، خو چړې د اسماعیل علیه السلام یو رګ هم غوڅ نه کړ او د ډیر زور نه چړه په خپل دستګي کې ننوته، خو ذبحه کامیابه نه شوه. ابراهیم علیه السلام چړه د قهر نه ځمکې ته وویشته. نو بیا چاړه ابراهیم علیه السلام ته ګویا نه شوه چې تا ته یو ځل حکم کوي چې پرېکړه او ما ته 10 وارې وایي چې غوڅې نه کړي. په دې کې د وروستونه یو آواز راغی چې الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام ووی لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام ووی الله اکبر ولله الحمد. بیا یې جبرائیل علیه السلام هم ولیده چې په اوچت آواز دا وایي او راغی او آواز یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام بېشکه چې ته رښتونی شوې د خپل خوب په تعبیر کې او دارنګې بدله ورکوو موږ نیکو کارانو لره، او بېشکه دا امتحان ښکاره دی په یقین سره، او ما یې دا بدله کړه د لره په لوی شي د ذبح سره، او ما ستاینه پرېښوده د لره په وروستنیو خلکو کې. سلام دې وي په ابراهیم علیه السلام باندې. همداسې بدله ورکوو موږ نیکانو ته، او بېشکه دی زما د نیکانو مؤمنانو بندګانو نه دی. ابراهیم علیه السلام چې کله د اسماعیل علیه السلام په مرۍ چړه راښکوده، نو دغه وخت د سترګې تړلې وې. بیا جبرائیل علیه السلام د جنت نه یو پسه راوسته او اسماعیل علیه السلام یې د پلار د مخې نه لرې کړ چې ابراهیم علیه السلام د سترګو نه پرده لرې کړه. نو د زوی په بدله یې ګډوری حلال کړی و چې د راتلونکو نسلونو دپاره تر قیامته پورې سنت طریقه وګرځېده. نو په دغه ډول سره د اسماعیل علیه السلام پر ځای باندې پسه قرباني شو. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د قربانۍ نه وزګار شو او اسماعیل علیه السلام یې بیبي حاجرې ته حواله کړ او بیا د سایرې خاتون خواته راغی. څو ورځې وروسته جبرائیل علیه السلام تشریف راوړ او ورته یې وویل چې په دې ځمکه کې د خدای په واسطه خانه کعبه جوړه کړه چې د خدای مخلوق ته ترېنه فایده ورسي. ابراهیم علیه السلام وویل په کوم ځای کې جوړه کړم؟ جبرائیل علیه السلام وویل چې یوه وریځ به راشي، د هغې سره لاړ شه او چې کوم ځای هغه وریځ ودرېده نو د هغې د ستوري نه نشان واخله او بنیاد وکنه. او ابراهیم هم دغسې وکړه. او په یوه روایت کې داسې هم دي چې دغه وخت جبرائیل علیه السلام ځای وښوده او ابراهیم علیه السلام هلته بنیاد کېښوده. هر کله چې اطمینان کامل شو نو حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای په دربار کې عرض وکړ چې خدایه تیږې د کوم ځای نه راوړم چې د خانه کعبې تعمیر شروع کړم. د خدای له طرفه حکم وشو چې د 15 غرونو نه تیږې راوړه، یعنې طور سینا، جبل البنان، جبل طور زیته، جیل جودي او جبل حرا. او دا د دې دپاره چې په ورځ د قیامت د حاجیانو د نیکۍ په تله کې د 15 غرونو دروندوالی واچولی شي. د دې 15 غرونو نه به جبرائیل علیه السلام تیږې راوړي، ابراهیم علیه السلام به دیوال وهو او اسماعیل علیه السلام به په دې تعمیري کار کې مرسته کوله. د خدای له طرفه حکم وشو چې ای ابراهیم علیه السلام وړومبۍ تیږه د جماعت په محراب کې کېږده. د خدای پاک د فرمان مطابق هغه لومړنۍ تیږه په محراب کې کېښوده. څه ګوري چې په دې تیږه باندې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم لیکلی و، او بله تیږه یې د هغې ګس طرف ته کېښوده چې په هغې باندې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه نوم لیکلی و، او په دې شان یې 2 نورې تیږې کېښودې چې په هغې باندې د حضرت عثمان رضی الله عنه او د حضرت علی رضی الله عنه نومونه ظاهر شول. مطلب دا دی چې د دې 5 سره یې د زړه محبت نه وی، نو منځ او حج او عبادت هم د خدای په دربار کې قبول نه دی. د بیت الله د تیارېدو نه وروسته ابراهیم علیه السلام لاندینۍ دعا د خدای پاک نه وغوښته: ای خدایه قبول یې کړې زموږ نه بېشکه ته اورېدونکی او خبردار یې. ای ربه وګرځوې دې لره ښار د امن او روزي ورکړي دوی ته د میوو نه هغه چاته چې ایمان راوړي په الله پاک باندې او په ورځ د آخرت باندې چې یقیني ده. او څوک چې کافران دي هغوی ته به هم فایده وي لږې ورځې، بیا به یې راکاږم عذاب د اور ته او ناکاره ځای د استوګنې ته. پس ابراهیم علیه السلام د رب شکر ادا کړ چې رب زموږ په لاسونو بیت الله جوړ کړ.
د دې نه وروستو جبرایل علیه السلام راغی او ویل چې رب په تا سلام ویلی دی چې تا په ډېر محنت زما کور جوړ کړ، زما سره د دې محنت ډېر قدر دی. بیا ابراهیم علیه السلام ارزو کړ چې یا الله تا فرمایلی دي چې په وږي تږي باندې خوړل څکل او بربنډ ته جامې ورکول دا زما په نزد دومره لویه درجه لري چې څومره چې د دې کور ده او چې زر رکعته لمونځ د دې کور په هر رکن ادا کړي. بیا ارشاد شو چې ای ابراهیم علیه السلام خلکو ته دې کور ته د راتلو دعوت ورکړه. ابراهیم علیه السلام چې دا واورېدل نو د خدای په درګاه کې عرض وکړ چې الهي زما آواز به کوم ځای ته رسي او څوک به یې اوري؟ حکم وشو چې ته د اوچت ځای نه چیغه کړه نو ستا آواز به د ټول مخلوق غوږونو ته تر دې پورې چې کوم روحونه د پلارانو په شان او د میندو په ګېډو کې وي ورسي. ابراهیم علیه السلام یو لوړ غره ته وخاته او چیغه یې کړه ای خلکو په تاسو باندې خدای حج فرض کړی دی، نو تاسو هر سړي له حج له راتلل ضروري دي. د چا په قسمت کې چې حج و یو ځل یا دوه ځله یا ډېر نو هغه ښه په شوق سره د پلارانو د شانه او د میندو د ګېډو نه لبیک وي. ابراهیم علیه السلام څوک ونه لیدل او آواز د څلورو طرفونو نه راغی. هر کله چې ابراهیم علیه السلام د مکې په میدان کې څلور طرف ته وکتل چې نو بشته او نه واخښته نو زمینداري هیڅ نشته، نو ابراهیم علیه السلام د خدای په دربار کې عرض وکړ چې یا خدایا ما ساکن کړی دی یو اولاد چې په دغه میدان کې نه زمینداري شته، ستا د ادب د کور په خوا کې ای ربه زموږ د لور بار قایم وساتې، په مانځه یې وګرځوې، موږ یو ټولی د خلکو نه ولې چې څوک ستا شي هغه ستا طرف ته راځي او کوم خلک چې دلته آباد شي نو هغوی ته د میوو نه رزق ورکړي د دې لپاره چې ستا شکر کوي. د ابراهیم علیه السلام کور په شام کې و. وروسته د پیدایښت د اسماعیل علیه السلام نه اسماعیل علیه السلام او د مور د ځنګل ته راوستل په کوم ځای کې چې اوس مکه مکرمه ده، هلته یې پرېښودل. بیا ورو ورو هلته د مکې ښار آباد شو او د زمزم چینه پکې راووته. اگر چې دغه ځمکه د میوه او باغونو دپاره موزونه نه وه، د دې سره نږدې د طایف ځمکه وه. د ځمکې د زرخیز کېدو نه وروسته به بهتر نه بهترې میوې هلته کېدې او د مکې ښار هلته ورسېده. بیا د خدای تعالی په حکم جبرایل علیه السلام هغه ځمکه تر 14 کوسو پورې ځمکه د مکې چې کومه د کاڼو نه ډکه وه وکنیستله او ملک شام ته یې یوړه او د هغې په ځای د دریای نیل ځمکه راوړه او کېښوده او فرشتو د هغې ټولې ځمکې نه چاپېر د کعبې طواف وکرته وکړ او هغه ځای چې جبرایل علیه السلام د مکې خاوره غورځولې وه په شام کې د هغې نوم طایف شو، ځکه چې په دغه خاوره وکرته طواف شوی و. په دغه وجه هر قسم میوې په طایف کې پیدا کیږي. د دې نه پس ابراهیم علیه السلام د شام ملک ته لاړه او هلته اوسېده، ځکه چې الله جل جلاله ورته فرمایلي و چې کعبه به جوړوې دا به نه خرابېږي. د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام د میلمنو یو سرای جوړ کړ او دا یې واده وکړه چې بغیر د میلمنه به زه ډوډۍ نه خورم. حضرت ابراهیم علیه السلام هلته د خدای عبادت او د میلمنو میلمستیا د څه وخته پورې کوله. څه ورځې پس اسراییل علیه السلام د یوه سړي په شکل کې ابراهیم علیه السلام ته راغی. ابراهیم ترې تپوس وکړ چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلې؟ هغه وویل زه اسراییل یم. ابراهیم علیه السلام وویل چې ته زما ملاقات له راغلی او که د روح قبض کولو له؟ اسراییل علیه السلام وویل زه ستا ملاقات او خوش خبرۍ له راغلی چې الله پاک خپل یو بنده په دوستۍ نیولی دی. ابراهیم علیه السلام وویل هغه څوک دی او نسب یې څه دی؟ اسراییل علیه السلام وویل چې د هغه نښه دا ده چې هغه به مړي ژوندي کوي. ابراهیم علیه السلام وویل چې کاش زه داسې به یا مې هغه لیدلی به نو ما به ورسره دوستي کړې وه. د دې نه وروسته اسراییل علیه السلام غایب شو او یو روایت دی چې هر کله به ابراهیم تلاوت یا عبادت کاوه نو یوه ورځ د هغه په زړه کې خیال راغی چې خدایه ته دا مړي څنګه ژوندي کوې؟ که چیرې زه دا ووینم پخپله نو ډېره به ښه وي. او بیا یې د خدای په دربار کې عرض وکړ ای ربه زما وښایه ماته چې ته څرنګه ژوندي کوې مړو لره. او بیا یې وویل حق دی ژوندي کول د مړو، لیکن چې تسلي وشي زما زړه ته. بیا الله پاک فرمایل چې ته 4 مرغۍ ونیسه، زرې زرې یې کړه او بیا یې په جدا جدا غرونو ټوکړې واچوه او بیا دوی ټولې په یوه اواز سره راوغوړه.
ستا په آواز او زما په حکم به هره ټوکړه خپل خپل جسم ته راشي او په خپل حالت کې به ټولې ژوندی شي. پس پوه شو چې خدای پاک د زبردست حکمت والا دی. په حکم د خدای ابراهیم علیه السلام هغه مرغۍ ونیوي چې په هغې کې یو طاووس و، بل چرګ او دریم کارغه او څلورم کنتره وه، او دا ټولې وساتلې، او چې کله ورسره ښې عادتي شوې نو بیا یې حلالې کړې او د هرې یوې جدا جدا اندامونه یې په بیلو بیلو غرونو کېښودل، او بیا یې ښه په آرام سره یوه مرغۍ راوغوښته. په حکم د خدای به سره د یو غر نه څانګ د بل غر نه او خپې د بل نه راتلې او پیوست کېدې به. په دې شان ټولې مرغۍ په خپل حالت ژوندۍ شوې او د ابراهیم علیه السلام خواته راغلې. او بیا خدای پاک دا 4 واړه مرغان کړه او نورو ځناورو ذکر نشته. د الله تعالی دې 4 واړو ځناورو ته د مرغانو ویلو سبب دا دی چې دوی په نورو ځناورو فضیلیت لري، لکه چرګ یې په دې ووی چې د چرګ نه زیات شهوتناک ځناور بل نشته. نو دغسې تاسو هم خپل شهوت ترک کړئ، او طاووس په دنیا کې ښکلی دی، دغه شان تاسو هم په خپل حسن ناز مه کوئ. او د ډینګ عمر 500 کاله دی، نو په ډېر عمر مه نازیږئ، ولې چې آخر مرګ په سر ولاړ دی. او د کارغه غوندې حرصناک مه جوړیږئ. وایي چې بیا یې د خدای په حکم قیمه کړی او د هغو سرونه یې د ځانه سره ونیول او د نورو بدن نه یې ورته ګولی یعنې غونډان جوړ کړی، او بیا یې ورته آواز وکړ چې ای فلانۍ مرغۍ راشه او په خپل اصلي حالت باندې شه. د دې آواز په اورېدو سره هغه ریزه ریزه شوې مرغۍ داسې سره یو ځای شوې چې د چا یقین هم نه و چې دا زره شوي دي. او بیا په خپلو سرونو پسې د ابراهیم علیه السلام لاسته راغلې او د خدای په حکم هر یو سر په خپل بدن پورې ولګېده او ژوندی شوې او والوتې. بیا هغې 4 مرغیو د ابراهیم علیه السلام نه 4 طرف ته طواف وکړ او د طواف دا سلسله تر 7 ورځو پورې جاري وه. بیا ابراهیم علیه السلام ته د خدای له طرفه حکم وشو چې ای ابراهیم علیه السلام، تا اسماعیل غوندې ګران بچی زما په لاره کې قربان کړ، دغه شان نور مال هم زما په لاره کې قربان کړه، نو ماته به زیات مخلص او نږدې شي. په دې حکم سره ابراهیم علیه السلام ډیر مال دولت په فقیرانو تقسیم کړ او د اولاد د طرف نه خفه و. او دغه وخت د ابراهیم علیه السلام عمر 90 کاله و. د دغه وخته پورې د سایرای خاتون نه څه زوی نه و. له دې وجې نه بدګمانه شو او یوه سخی یعنې د غوا بچي ته یې ښکلې جامې واغوندولې او په ځای د زوی د هغه پالنه شروع کړه. نقل دی چې ابراهیم علیه السلام 7 شپې او 7 ورځې بغیر د میلمه نه روټۍ نه وه خوړلې. بیا د خدای په حکم 12 د تنکي عمر کسان ښه سنبال شوي ابراهیم علیه السلام ته راغله او سلام یې وکړ. ابراهیم علیه السلام د سلام جواب په وعلیکم السلام ورکړ او ابراهیم علیه السلام د سړو په خیال هغه د لاسه ونیول او کور ته یې بوتلل. ابراهیم علیه السلام ووی ای سایرای خاتون، 7 ورځې وروسته دا میلمانه راغلي دي، په کور کې چې تا ته څه شی ډېر غوره ښکاري هغه راوړه چې ویې خوري. سایرای خاتون ووی چې ما ته د دې سخي نه غوره څه نشته چې زه یې د خپل بچي په مینه پالم. که ستا خوښه وي چې دا قرباني کړم او ستا میلمنو ته یې کېږدم. الغرض چې هغه یې حلال کړ او پوخ یې کړ او ابراهیم علیه السلام د خپلو میلمنو سره په ادب د ډوډۍ خوړلو سر ښکته کړ. سایرای خاتون ورته په پرده کې کتل، نو ویې ویل ای حضرت، ته خو خورې لیکن ستا میلمانه خو یې نه خوري. ابراهیم علیه السلام چې سر اوچت کړ نو څه ګوري چې میلمانه ډوډۍ نه خوري، نو پوښتنه یې ترې وکړه. هغوی ویل چې موږ ته بغیر د قیمت نه خوراک درست نه دی. ابراهیم علیه السلام وویل ښه ده، قیمت ادا کړئ. میلمنو وویل چې ته د دې څه قیمت غواړې؟ ابراهیم علیه السلام وویل د دې قیمت خو په دې وخت کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دي او خوراک شروع کول دي، او چې کله د خوراک نه فارغ شي نو الحمدلله ویل د دې قیمت دی. حضرت جبرائیل علیه السلام په اوچت آواز سره وویل ای ابراهیم علیه السلام، خدای پاک ستانه ډېر خوشحاله شو او تا ته خپل دوست وی، او د دې نه پس ته په موږ قطعا ترس مه کوه. موږ د الله تعالی فرشتې د الله په حکم جبرائیل، اسرافیل، دردایل او اقوایل سره د نورو فرښتو راغلي یو. موږ ته د رب حکم شوی و چې لاړ شي او د 7 ورځو نه زما د خلیل میلمنه دی راغلی، او د روژې په ډول ورته د 7 ورځو د لوږې پریشاني ده.
تاسو یې میلمانه شئ چې زما خلیل روژه ماته کړي او د دې نه وروسته موږ ته حکم دی چې د لوط علیه السلام خواته لاړ شو. هغه په شهرستان کې پیغمبر دی چې د هغه ځای د بلا نه خلاص کړو او تا ته زیری درکوو چې ډېر زر به خدای پاک تا ته یو زوی درکړي چې د هغه نوم به اسحاق او د هغه د زوی نوم به یعقوب وي. په دغه وخت سیره خاتون ولاړه وه او دا خبره یې واورېده. نو له ډېرې خوشحالۍ نه په خندا شوه او ویې ویل یا الله زه به څنګه بچی راوړم په داسې حال کې چې زه خو زړی یم او عجیبه خبره ده چې خاوند مې هم زوړ شوی دی. فرښتو ووی ته ولې حیرانېږې ای سیری خاتون د الله پاک په حکم کې حکمت او مهر دی او د الله جل جلاله برکتونه دي په تا باندې او ستا په کور باندې. ای سیری خاتون د الله د قدرت په کارخانه کې تعجب مه کوه او موږ تا ته معلوموو او زیری درکوو چې د اسحاق نه به 80,000 پیغمبران خدای پیدا کړي. بیا سیری خاتون فرښتو ته ووی چې د هغې اثار څه دي؟ هغه ووی چې ځه نن د قدرت یوه کمزورې کرشمه وګوره دا د سخي هډوکی چې په دې خانه کې پراته دي ته دې ته مخ کړه ووایه چې قم باذن الله. نو په دې وخت به د دې هډوکو نه سخی پاسي او په منډه به د خپلې مور پی رودل شروع کړي. دویم علامت دا دی چې یو خاخ نیم د ونې د ابراهیم علیه السلام په کور کې پروت و چې سبی هم و. جبرائیل علیه السلام خپل وزر په هغې پورې وموښل او فورا شین شو او میوه یې ونیوه پخه شوه. بیا یې سیری خاتون له ورکړه هغې وخوړه. بیا جبرائیل علیه السلام سیری خاتون ته وویل چې دا د خدای قدرت کامله ولیده چې د څومره ورځو وچ لرګی شین شو میوه یې ونیوه او تا وخوړه. نو دا د خدای د حکم نه څه لرې خبره خو نه ده چې هغه تاسو له په دې وخت کې یو نیک زوی درکړي چې هغه نوم به اسحاق وي او د هغه د زوی نوم به یعقوب وي او د هغه له شانه به په زرګونو انبیا پیدا شي او د خدای پاک د وحدانیت او خدایي چرچا او پرچار به دنیا تسلیم کړي چې خلک به خپل حقیقي رب وپېژني او د معبودانو باطلونه به زړه مور کړي. دوستانو د نن ورځې ویډیو تر همدې ځایه وه چې تاسو پکې د حضرت اسماعیل علیه السلام د ذبحه کولو کیسه، د ملایکو سره د حضرت ابراهیم علیه السلام ملاقات او همدارنګه دې ته ورته نور ښایسته واقعیات پکې واورېدل. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته د دې واقعې پاتې برخه او همدارنګه د حضرت اسحاق علیه السلام پیدایښت او د هغې وروسته د نورو پیغمبرانو واقعې وړاندې کوو. نو په دې هیله چې تاسو به دغه ویډیو هم خوښه شوې وي او راتلونکي ویډیوګانې به هم له موږ سره وګورئ. د نورو ښایسته معلوماتو او ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او که په اړه یې کوم نظر لرئ موږ سره یې کمنټ کې شریک کړئ. دا ویډیو لیدلو مو ډېره زیاته مننه.